السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست. دوستانو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د نوې ویډیو سره حاضر یو. په دې ویډیو کې به موږ خاص څو اسلامي سوالونه کوو، نو هیله مو ده چې ویډیو تر اخره راسره وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سترګو کې رانجه کوم وخت لګوله؟ شکر پدې چې د تیارو مخې ته جواب دی چې کله به ویده کېدی. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نکاح چا وتړله؟ شکر پدې چې امتی هم دستا. جواب دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې جبرائیل امین څو ځله وحی راوړی دی؟ شکر پدې چې راغلی شواله رڼا. شکر پدې چې جواب دی 400 وارې. د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سینه مبارک څو واره چاک شوې ده؟ دلدار یو ځل چې نام دې واخلم خو خیرات جواب دی 4 واره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کومه توره په وراثت کې پاتې شوې وه د هغه تورې نوم څه و؟ د ژوند شېبې ټولې خوږې خوږې شي دلداره یو ځل چې نامه دې جواب دی ماتور. خیرات ټولې بدمر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته په کوم عمر کې نبوت ورکړل شو؟ نامه دې واخلم. شکر پدې چې امتی هم دستا. جواب دی د 40 کالو په عمر کې. په حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها عمر څو کاله و چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې؟ شکر پدې چې راغلی شواله رڼا. جواب دی 13 کاله. د حضرت عثمان غنی په اړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی وو؟ پر ما ګرانې نبی پتا د خو او صافو حد نشته دی ته په تقوا کا. جواب د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د حیا څخه فرشتي هم شرمیږي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په رنگونو کې کوم رنگ نه و خوښ؟ جواب دی سور رنگ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څو اسونه وو؟ جواب دی 7 اسونه وو. هغه کومه ښځه وه چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په لارې کې به یې اغزي غورځول؟ شکر پدې چې راغلی شواله رڼا. جواب دی د ابولهب کور والا چې ام جمیل هم ورته ویل کېدل. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څو زامن وو؟ جواب دی 3 زامن وو. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څو لورګانې وې؟ جواب دی 4. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل توره کوم صحابي ته ورکړې وه؟ شکر پدې چې پیغمبر زما. جواب حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخري کم لمونځ کړی دی؟ شکر پدې چې راغلی شواله رڼا. په دروازه جواب دی د ماښام لمونځ. داخل شم
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آخري کم لمونځ په جماعت ورکړی دی. نبی نوم سره سم ورسره درود په ډېر کثرت پکار دی. جواب دی د ماښام لمونځ. د جنت داخل شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل د دغه خلکو د بددعا څخه ځان ساتئ. هغه څوک دی؟ نوم سره سم ورسره درود په ډېر کثرت پکار دی. جواب دی د مظلوم د بددعا څخه. د کوم انسانانو په هکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دغه انسانانو سره خپل د خور لور نکاح هیڅکله مه کوئ. شکر پدې چې راغلی شواله رانا شکر پدې. جواب دی د شراب څکلو والا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی د نکاح خطبه چا ویلې وه؟ شکر پدې چې پیغمبر زما شکر پدې. جواب دی ابو طالب. شکر پدې په هر عاقل او بالغ انسان باندې په ټول عمر کې څو وارې درود شریف ویل فرض دي. شکر پدې چې امتی هم دستا. جواب دی یو وار. آیا تاسو ته معلومه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جنت ته د کومې دروازې څخه ننوځي؟ شکر پدې چې راغلی شواله رانا شکر. جواب دی د باب الرحمه او باب التوبه څخه به ننوځي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه ما سوا په دنیا کې بل کم انسان دی چې د هغه په شکل شیطان ځان نسی جوړولی. خو خیرات ټول بدمرغۍ شي ورکې. جواب دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. د ژوند چې به ټولې خوږې خوږې شي دلدار یو ځل چې نام دې واخلم. خو خیرات ټولې بدمرغۍ شي ورکې غم خوار یو ځل چې نام دې واخلم. شکر پدې چې امتی هم دستا شکر پدې چې پیغمبر زما شکر پدې چې د تیارو مختا شکر پدې چې راغلی شواله رانا شکر پدې چې راغلی شواله رانا. زړه تا ټکور ته درمان نبی لتا قربان شم پر ما ګران نبی. پتا د خو او صفحت نشته دی ته په تقوا کامل ایمان نبی. زړه تا ټکور ته درمان نبی لتا قربان شم پر ما ګران نبی. پتا د خو او صفحت نشته دی ته په تقوا کامل ایمان نبی. شکر پدې چې امتی هم دستا شکر پدې چې پیغمبر زما شکر پدې چې د تیارو مختا شکر پدې چې راغلی شواله رانا شکر پدې چې راغلی شواله رانا. نمی دیدن د مدینه کړه دی نمی دیدن د شنې روزي کړه دی. کلا بتاو شمال تور غلافی نمی دیدن د پر دی کړه دی نمی دیدن د مدینه کړه دی نمی دیدن د شنې روزي کړه دی.
کلا بتاو شمال تور غلافی نمی دیدن دها پر دی کڑی دی شکر پدی چی امتی ام دستا شکر پدی چی پیغمبر زما شکر پدی چی د تیارو مختا شکر پدی چی راغلی شولا رانا شکر پدی چی راغلی شولا رانا په دروازه چې د جنت داخل شم ستا شفاعت می په قیامت پکار دی زبیر صاحب د نبی نوم سره سم ور سره درود په ډېر کثرت پکار دی په دروازه چې د جنت داخل شم ستا شفاعت